السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د کمپیوټر اول سبق لیسن نن سٹارټ کوو. په دې لیسن کې به مونږ د کمپیوټر په سکرین باندې چې څومره شیان پراته دي د ټولو په باره کې به مونږ وایو چې دا څه شی دی او لږ به په کنټرول پینل باندې خبره کوو. نو ټولو کې اول چې دی مونږ چې څنګه کمپیوټر تاسو لګوئ دغه شی او سکرین به تاسو ته ښکاره شي چې دې ټول ته ډسپلی ویل کېږي. د ډسپلی کار دا دی کله چې دا رڼا ګولي کمپیوټر بند دی نو دې ته بیا سکرین ویل کېږي، او کله چې دا رڼا چالانه شي او دا شیونه داسې یو پریویو تاسو سره مخکې راشي دې ته ویل کېږي ډسپلی. صحیح ده. د ډسپلی کار څه شی دی؟ په ډسپلی باندې موږ ته هغه شیان پراته وي مخامخ چې هغه موږ سره د ضرورت وړ پروګرامونه وي. د مثال په ډول د ټولو کې اول دغه یو شی په ترتیب سره وایو. دا کومو سره چې نښې دي د دغه شي نښه ده نو دې ته شارټ کټس ویل کېږي، او کوم سره چې نښې نه دي دې ته آیکن یې ویل کېږي. لکه دا یو آیکن دی نیټورک ریسایکل بین، دا موږ سره چې دی دا آیکن دي. دا نور چې دي دا ما سره څه شی دی؟ دا ما سره شارټ کټ دي. صحیح ده. نو د شارټ کټ او د آیکن په منځ کې فرق دا دی چې آیکن چې دی هغه نه ډیلیټ کېږي او شارټ کټ چې دی هغه ډیلیټ کېږي. فایده یې څه شی دی دلته د آیکن یا د شارټ کټ ساتلو چې د دې په واسطه موږ یو پروګرام زر خلاصو. مثلا دغه د وی ایل سی پروګرام دی دا چې زه دلته خلاصوم زه به ورپسې دلته ځم دلته به ګورم دا یو ایل سی د دلته به راځم دې ځای نه به کلیک کوم. نو هغې نه ښه دی چې زه دې ځای باندې اټومیټیکلي یو کلیک وکړم او دا ما سره خلاص شي. نو دا چې دی دې ته آیکن او د شارټ کټو منځ کې فرق ویل کېږي. دا لاندې چې دی دې پټۍ ته چې دا مختلف شیونه ورباندې پراته دي د ټاسک بار ویل کېږي. د ټاسک بار کار څه شی دی؟ کله چې مونږ یو صفحه خلاصه کړو نو د صفحې په سر کې مونږ سره درې بټنې راځي. دا پاسه وګورئ، یو د کراس یوه دغسې د بټنۍ د وړوکي کولو، یوه د ماینس بټنۍ. کراس چې کو په ضرب علامې کلیک وکړو نو دا صفحه به ټوله بنده شي. که په دې کلیک وکړو صفحه به وړه شي، بیرته که په دې کلیک وکړو غټه به شي، او ماینس به څه شي چې دا کومه صفحه چې ده دا به راشي ما سره په ټاسک بار کې به پرته وي. یعنې زه په یو وخت کې دوه درې قسمه شیونه خلاصولی شم. زه پې کلیک وکړم ټاسک بار ته یې راولم، دلته راشم کلیک وکړم د میوزیک باندې کلیک وکړم دلته ټاسک بار ته راولم. نو دلته باندې تاسې وګورئ ما سره دا د میوزیک فایل دی او دا هغه د وی ایل سی فایل کوم چې ما په ټاسک بار کې ایښو بیرته مې دې ځای نه راواغست. نو دا مینیمایز او میکسیمایز د دې ځای نه کېږي د ټاسک بار نه. دا د ټاسک بار خبره شوه. دې ته ویل کېږي نوټیفیکیشن ایریا. نوټیفیکیشن ایریا کې څه شی موږ ته ډیټ اینډ ټایم شو کوي، وخت او تاریخ راته شو کوي. بله څه خبره یي چې موږ سره د تقریبا دلته ژبه ماته ښیي، دلته میسیجز ماته راکوي، دا د بیټري پرسنټیج راښیي، مختلف قسم ته آپشن یې دلته د ساوند آپشن هم دلته یي. دا شو نوټیفیکیشن ایریا. دا سرچ باکس دی. ته هر یو شی هر یو سافټویر سرچ کوې ته دلته خالي نوم ورکړه. ته دلته خالي نوم ورکړه. مثلا زه غواړم افس نو دلته یې نوم ورکړه، یا زه غواړم ایم ایس ورډ نو زه دلته فقط نوم ورکوم ایم ایس ورډ. ایم ایس ورډ چې کله ما ورکړم ما سره یا د ایم ایس ورډ هغه سپیلنګ یا مطلب زه کنټرول پینل راغواړم نو زه به دلته ورکړم کنټرول مې چې ورکړه کنټرول پینل یې ډایرکټ سلیکټ کړه نو دا ما سره ډایرکټ کنټرول پینل ده. نو دا سرچ باکس دی. دا چې دی دا وینډو بټن ده. دا وینډو 10 انسټال ده. وینډو 7 کې به دا تاسې سره بل رقم ښیي، بدله به یې تاسې ته ښیي. نو دا و د دې ډسپلی په باره کې لږ ډېر معلومات. اوس د ټولو کې اول چې دی اوس مونږ په دې باندې خبره کوو چې دا به کمپیوټر به یوز کوو څنګه. ملګرو کله چې تاسې کمپیوټر استعمالوئ او دغسې ډسپلی مخې ته راغله نو د دې نه بعد راځي د کلیکس خبره راځي. هر کله چې تاسې دغه د مای کمپیوټر خلاصول چې دي دا مونږ سره په درې طریقو باندې کېږي. په ډېرو طریقو باندې هم کېږي خو درې طریقې داسې دي چې هغه ډېرې زیاتې مفیدې دي. اول د ډبل کلیک طریقه ده. زه ډبل کلیک وکړم ما سره مای کمپیوټر خلاص شو. صحیح ده. دویم چې دی رایټ کلیک پې کوم اوپن باندې کلیک کوم، دا ما سره چې دی د دې د خلاصولو دپاره یوه اسانه طریقه ده. او دریم چې دی د وینډو بټن نیسم او ای پریس کوم. نو وینډو ای سره به ما سره د مای کمپیوټر چې کوم دا سکرین دی دا به ما سره دلته خلاص شي. صحیح ده. دې ته ویل کېږي شارټ کټ. دا شارټ کټ و. همداسې هر یو پروګرام چې دی په همدغسې څو طریقو باندې د دې د خلاصولو طریقه یي. بیا چې کله موږ دا مای کمپیوټر خلاص کړه نو په مای کمپیوټر کې دا مختلف ډرایوز دي. صحیح شو. دا ډرایوز دي. کم ډرایو سره چې دغه د څلورو خانو دغسې نه ښیي هلته وینډو انسټال وي. دا ډي وي ډي روم دی او دا ډرایو دی. دا ګورئ د یو ډرایو باندې لاک لګېدلی، دا بل چې دی دا اوپن دی دا خلاص دی.
نو دا لږ ډېر معلومات د دې په باره کې صحیح شو. دا درس به مونږ ان شاء الله په ترتیب سره ښه په سیکوینس کې شروع کوو. نو زمونږ دا وخت چې دی هغه زمونږ فوکس ټول په ایم ایس ورډ باندې دی چې مونږ په ایم ایس ورډ کې مونږ کار وکړو. مونږ د ایم ایس ورډ ویډیوګانې چې دی هغه ځان سره جوړې کړو. نو راځو دلته ټولو کې اول مونږ سره غټه مسله د کمپیوټر د ژبې راځي. ځینې خلک پښتو ژبه په کمپیوټر کې نشي انسټالولی، نو هغه دپاره چې دی مونږ دغسې یو هغه لرو چې مطلب هغه ته د کمپیوټر د ژبې د انسټالولو چې د هره ژبه یې که پښتو وي که انګلیش وي که هره ژبه یې هغه دلته انګلیش خو اول نه انسټال وي، خو دا نورې ژبې درته یادوم. نو سرچ باکس باندې به کلیک وکړو، وینډو 10 کې دلته به مونږ ولیکو کنټرول پینل. صحیح شو. دا کنټرول پینل دلته راغی. کنټرول پینل ما خلاص کړه. دا ما سره د کنټرول پینل هغه سکرین چې دی هغه خلاص شو. په کنټرول پینل کې به مونږ څه شی کوو، دلته به پیدا کوو ریجن اینډ لینګویجز. صحیح شو. دغه دی ریجن. ریجن باندې ما کلیک وکړو. په ریجن کې ما ته څه شی وایي، ما ته وایي چې مطلب ستا د فارمیټ چې دی د ټایم فارمیټ دا دی. لوکیشن افغانستان دی، زما د وخت هغه چې دی افغانستان دی. وبخښئ دا دلته چې دی د دې دا سیسټم کار نه کوي، نو بس